سلامونه او نیکي هیلي مې ومنئ. زه ګلاب ظهري یم او تاسو د ګلاب یوټیوب چینل ګورئ. نن مو درته د میني څلویښت اصول کتاب راوړی چې په دري ژبه کې ورته ملت عشق نوم ورکړل شوی. د پښتو ژبې تکړه او با استعداده ژباړونکي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی دی. یاد کتاب چې الف شافاک په ډیر مهارت او خلوص لیکلی دی، نو ژباړونکي هم نه ستړي کیدونکی کار پرې کړی. په دې کتاب کې ډیر داسې شیان شته چې تاسو به هیڅ نه وي اورېدلی. ډیر جالب او ډیر زړه راښکونکی کتاب دی. په دې کتاب کې تاسو هم کولی شئ زده کړئ چې مینه څه شی دی، مینه څنګه وکړو او د مینې وړ څوک دی. په دې کتاب کې تاسو ته معلومیږي چې واقعي ملنګ څوک دی. په دې کتاب کې به هم پوه شئ چې یو مین سړی څنګه خلک متاثره کولی شي. شمس تبریزي چې په افسانوي کیسو کې مو د شمتوریز بابا، شمس بابا او شمس ګړندي په نوم اورېدلی دي، د مینې یو سمندر و. هغه چې له ډول ډول خلکو سره مخ شوی، لکه له مولانا سره، له سلیمان شرابي او داسې نورو سره. نو د مینې څلوېښت قوانین یې ورته د روانو حالاتو مطابق تشریح کړي دي. لکه د همدې کتاب په یو ځای کې وایي په 22 قانون کې په خدای مین که میکدې ته ننوځي ورته جماعت کیږي، او که یو شرابي جماعت ته ننوځي ورته میکده کیږي. موږ چې دنیا کې هر څه کوو زموږ نیت پورې اړه لري. همدا کتاب دی چې لیکوال یې الف شافاک دی، میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی دی. یو ډیر ښه او په زړه پورې کتاب دی. وایخلئ او له مطالعې څخه خوند واخلئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه.